آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نسبی خور او ورور درلودل؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نسبی ورور او خور نه درلودل. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کوم قوم او قبیله څخه و؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قریش او د بني هاشم د قبیله څخه و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کوم پیغمبر د نسل او اولاد څخه و او اصلي ژبه یې څه وه؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیه السلام د نسل او اولاد څخه و او همدارنګه اصلي ژبه یې عربي وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور او پلار څه وخت وفات شول؟ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پلار مخکې له دې له پیدایښته وفات شوی او همدارنګه مور یې په 6 کلنۍ کې ترې څخه وفات شوې. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور له مړینې وروسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرپرستي چا په خپل عهده واخیسته؟